د پر مخ تنگ پلوري چټنک روان وطن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. د احصایو معلومات ملي ادارې د عامه خدمتونو د مرکز پرانیست غونډې ته ښه راغلاست. با برنامه افتتاح مرکز خدمات عامه اداره ملی احصایه و معلومات خوش آمدید. د احصایه و معلومات ملی اداره لوی رئیس ښاغلی ملا عبدالقاهر حاجي ادریس صاحب، د ادارې مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حقانی صاحب، د نفوسو د احوال ثبتولو مرستیال مولوي محمد نبی نصرت صاحب، د احصایې مرستیال قاری عبدالمجید قیام صاحب، د ادارې رئیس صاحبانو، د رسنیو درنو استازو او ټولو درنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د معمول سره سم نننی پروګرام د الهي کلام د څو مبارک آیتونو په تلاوت سره پیلوو. د ادارې د دفتر رئیس مولوي خواجه عبید الله حافظ عتیق صاحب ته په احترام بلنه ورکوم تر څو راشي او د الهي کلام د څو مبارک آیتونو په تلاوت سره نننی پروګرام پیل او منور کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک الله خیرا. د حافظ صاحب څخه نړۍ مننه. د احصایې و معلومات ملي اداره په کور دننه او بهر د افغانانو د هویت د تثبیت او د هیواد په کچه د احصایوي او جغرافیایي معلوماتو د انسجام د یوازینۍ ملي او معتبر مرجع په توګه فعالیت کوي او هره ورځ په زرګونو هیوادوالو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي. د ننني پروګرام د پیل لپاره د پیل وینا لپاره د احصایې معلومات ملي ادارې لوی رئیس ښاغلی ملا عبدالقاهر حاجي ادریس صاحب ته احترامانه بلنه ورکوم تر څو تشریف راوړي او خپله وینا واورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العلي العظيم. قدرمنو مېلمنو د احصایې او معلومات ملي ادارې محترمو کارکوونکو او د غونډې ټولو محترمو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ډیر ویاړ او خوښۍ ځای دی چې ستاسو د درانه حضور ته په داسې حال کې حاضر شوی یم چې د اسلام مبارک دین د لارښوونو او د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي فرمان له مخې چې مراجعینو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیاوو د رامنځته کولو په اړه صادر شوی د یو نوي خدمت او نوښت د پرانیستي شاهدان یو. لکه څنګه چې مې په لومړي سر کې ستاسو درانه حضور ته د قرآن کریم مبارک آیات شریف تلاوت کړ چې په هغه کې الله تعالی جل جلاله د دې یادونه کړې چې هغه ستر ذات تاسو ته په چارو کې اساني غواړي نه سختي
نو دا مرکز مو د همدې الهي هدف لپاره جوړ کړی څو خپلو ځورېدلو هیوادوالو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړو. دا مرکز چې نه دی د پرانیستي شاهدان یو خلکو ته د عامه خدمتونو د وړاندې کولو او هغو ته د لازمو اسانتیاوو د رامنځته کولو په برخه کې یوه نوې تجربه او نوښت دی. په دې مرکز کې چې د نارینه مراجعینو لپاره جلا او د ښځینه مراجعینو لپاره جلا سالونونه په پام کې نیول شوي دي. په هر سالون کې ځانګړي شعبې لکه معلومات، د احکامو کمیټې، د عوایدو څانګه، بانک، د احکامو ثبت څانګه او د مراجعینو انتظار ځای شامل دی چې تر یوه چتر لاندې له ګڼو اسانتیاوو سره به پکې اړوند خدمتونه وړاندې کیږي. په دې مرکز کې به د تابعیت تذکرو د اصلاح اړوند خدمتونه، د 2 تذکرو لغوه کول، د غیر حضوري تذکرو او ژوند کار، د ویش په موخه امر ورکول، د عمر اصلاح، د خارجي اسنادو مطابق اصلاحات او اړوند نور خدمتونه وړاندې کیږي. تر دې وړاندې موږ د دغو خدمتونو په وړاندې کولو کې د معیاري ځای د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ وو. نارینه او زنانه مراجعینو ته به په نوبت خدمتونه وړاندې کېدل چې دې چارې وخت ډیر نیوه او د خلکو د سرګردانۍ سبب سوی وو. خو اوس د دې مرکز د جوړېدو سره نارینه او ښځینه مراجعینو ته هم مهاله اړوند خدمتونه وړاندې کیږي چې دا به تر ډیره بریده د مراجعینو د وخت ضایع کېدو او سرګردانۍ مخه ونیسي. درنو حاضرینو، دا مرکز د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له بودیجې څخه د 15.3 میلیونه افغانیو په لګښت د 10 میاشتو په موده کې په 414 متره مربع ساحه کې جوړ شوی چې ساختماني چارې د ریاست الوزرا صاحب له اړخه جوړې شوي ځانګړي کمیټې تر سرپرستۍ او د دې ادارې د انجنیري ټیم تر نظارت لاندې ترسره شوي دي. د دې ترڅنګ د نارینه او زنانو لپاره 10 بابت اشتابونه هم اعمار شوي او ترڅنګ 1.9 میلیونه افغانیو په لګښت د 50 متره مربع په مساحت د اودسونو ځای او یو صاحبان هم جوړ شوی دی. په دې مرکز کې د ادارې د مشرتابه او کارکوونکو هڅې دا دي چې دلته خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې لازمي اسانتیاوې برابرې شي، خدمات په بشپړ نظم او شفافیت سره وړاندې شي، د مراجعینو د وخت ضایع کېدو او سرګردانۍ مخه ونیول شي، د خدمتونو د وړاندې کولو شفاف کلتور ترویج شي او د خلکو په اذهانو کې د دې ادارې په اړه د اعتماد، شفافیت او عدالت انځور جوړ شي. محترمو حاضرینو، دا چې زموږ ولس د 4 لسیزې جګړه تجربه کړې او ګڼې ناخوالې لیدلي، نو له دې امله د خلکو باور ترلاسه کول، د خدمتونو کیفیت لوړول او په هغو کې لازمي اسانتیاوې برابرول د افغانستان اسلامي امارت پالیسۍ په سر کې ځای لري. کله چې یو هیوادوال په درناوي، په خپل وخت او په صداقت او شفافیت سره اړوند خدمتونه ترلاسه کړي، نو دا یوازې یوه اداري چاره نه بلکې د دولت او ملت ترمنځ د باور رامنځته کولو اساس جوړیږي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې درنو کارانو، موږ پر تاسو لوی باور کړی چې د دې مرکز د چارو د پرمخ وړلو دروند مسؤلیت مو در سپارلی دی. ستاسو مثبت اخلاق، دقیق کار، له خلکو سره په نرمۍ چلند، د وخت پابندي او د مسؤلیت احساس به زموږ راتلونکی په ډیر ښه ډول تعریف کړي. له همدې امله مو هیله دا ده چې خپل مسؤلیتونه په پوره ایمانداري او صداقت سره تر سر او د خپل ولس د باور او اعتماد سبب وګرځي. درنو هیوادوالو، موږ دا مرکز تاسو لپاره جوړ کړی دی. تاسو د نظم په ټینګښت او د نوبت په مراعات کولو کې له موږ سره همکاري وکړي. ستاسو په رضایت کې زموږ د دنیا او آخرت بریا نغښتې ده. له همدې امله په آزادانه ډول د مسؤلینو سره خپلې نیوکې او د چارو د لاښه والي لپاره خپل نظرونه مو له موږ سره شریک کړي. په پای کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مشرتابه ژمنه کوي ستاسو لپاره به د لا نورو اسانتیاوو په برابرولو کې تر هغه وخته هلې ځلې کوو تر څو د دې خاورې هر وګړی د عزت، احترام او شفاف خدمتونو د ترلاسه کولو احساس وکړي او په کم وخت او پوره درناوي سره یې ستونزه حل شي. په پای کې د ټولو هغو کسانو له هڅو او کارونو څخه مننه کوم چې دا مرکز یې نن دا دی د خدمتونو وړاندې کولو ته چمتو او د خپلو هیوادوالو د آرامۍ او خوښۍ سبب شول. الله تعالی جل جلاله دې زموږ نیتونه رښتینې، خدمتونه قبول او راتلونکي روښانه کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د توجه نه مو یو جهان مننه. د حاجي صاحب د هر اړخیزې وینا خاطر نړۍ مننه.
دا چې مراجعین زیات دي او مراجعین به هم لا لرې ساحو څخه راغلي وي. نننۍ غونډه په دعا سره پای ته رسوو. ستاسو ټول له ګډون څخه نړۍ مننه. الله دې ټول ته اجرونه ورکړي. د دعا لپاره د ادارې مالي او ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حقانی صاحب ته بلنه ورکوم تر څو نننۍ پروګرام په دعا سره پای ته ورسي. نحمد و نصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حاجي صاحب محترم معین صاحبانو، رئیس صاحبانو، د ادارې ټولو کارکوونکو او ټولو مراجعینو ته د دې تالار د عامه خدماتو د یو ښه منظم جای مبارکي وایم. الحمدلله چې دا کار په ښه توګه باندې سرته ورسېدو او له ریاست الوزرا د عالي مقام د مشر نجم الله صاحب و د ټاکل شوې کمیټې چې موږ هم ډېره مننه کوو چې په دې کې له موږ سره ډېره غټه مرسته وکړه. الحمدلله چې نن دغه ورځ را رسېدلې ده چې دغه تالار پرانیستل شو او د خلکو د سهولیت لپاره کار ځینې وایي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته د خدمت توفیق راکړي چې د دغو مراجعینو د مظلوم ملت خدمت وکړو او په ښه صداقت باندې وکړو. دعا به وکړو. امین. الحمدلله الحمدلله حمد الشاكرين حمدا كثيرا طيبا واسعا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا هادي المضلين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم جزا الله محمدا عنا ما هو أهل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا. اللهم تقبل منا اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وأولانا محمد وبارك وسلم عليه برحمتك يا رب. طولو تدي مبارك يا أبا دي جبرتا جنان جنان وطنا